نن او پرون بغلان د ټاکنیزو لاریونونو شاهد وو. تېره ورځ د بغلان ولایتي شورا یو شمېر غړو او ځایي خلکو د یو لاریون پر مهال د ټاکنو کمیسیون وغوښتل چې زر تر زره دې د عدالت په پام کې نیولو سره د رایو بیا شمېرنه ترسره کړي او د ټاکنو پایلې دې اعلان کړي. ټینګاره غوښتنې د لاریون پر مهال دا وې چې د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نمایندان دې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او د دوی د کار مخه د نور نه نیسي. کمیسیون انتخابات باید هر چی عاجل آرا را باید حساب بکنه و رای پاک و ناپاک با هم جدا بکنن و ما اما استقلالیت کمیسیون باید احترام بگذاریم و احترام باید برش بکنیم. اینمی مردم آمده که از کمیسیون حمایت بکنه و از انتخابات حمایت بکنه. این تظاهرات ما حق مدنی ما هست، نه آشوب. ما بعد میخواهیم که رای پاک از ناپاک جدا شود و هر چی عاجل به اصطلاح نتایج انتخابات اعلان شود. ټول ولسونه چې راغلي دي خاص د دې په خاطر راغلي دي چې موږ ته سوال پیدا شوی دی چې د انتخاباتو کمیسیون ولې زموږ رایه نه شمارل کېږي. آیا دا څوک دی چې کمیسیون انتخابات ته بند اچولی دی؟ دا خلاف د قانون څخه د خلاف د اصولو څخه ده. موږ راغلي نن خپل هغه پاک راو څخه دفاع وکړو. نن هم د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو د یو لاریون پر مهال ګواښ وکړ چې هغه رایه به ونه مني چې دوی د درغلۍ ادعا پرې لري. دوی د دې لاریون پر پای کې د یو پرېکړه لیک په اعلانولو سره ټاکنیزو کمیسیونونو ته خبرداری ورکړ چې هیواد دې د بحران خواته نه بیایي او تورې رایې دې له سپینو پیلې کړي. تا زمانی که رای بایومتریک از رای غیر بایومتریک سرنوشتش معلوم نشده، تا زمانی که 300,000 رای تقلبی که کمیسیون مستقل انتخابات اونا را ابطالش اعلان نکرده، این صدای عدالت خواهی مردم بغلان ادامه پیدا خواهد کرد. یک بار دیگر از کمیسیون انتخابات می‌خواهیم که به مسیر قانون و اصول برگزاری بی‌طرفانه و شفاف انتخابات برگردد و سوق دادن کشور به سوی بحران و بی‌ثباتی جلوگیری کند. د بغلان د ټاکنو کمیسیون رئیس نورالله پیغام د هغو لاریون کوونکو په ځواب کې چې د رایو د بیا شمېرنې د پیل غوښتونکي دي وایي چې دوی به په دې اړه د ټاکنو کمیسیون د مشرانو سره خبرې وکړي او که اجازه ورکړه بیا رای شمېرنه به بغلان کې پیل کړي. قطعنامه‌ای را که شما صادر کردین ما انشاءالله این را به صورت کتبی به مرکز روان میکنم. اگر برای ما دستور بازشماری از مرکز آمد و هیئت تشریف آورد انشاءالله باز ما حاضر هستیم که این پروسه را در ولایت بغلان آغاز بکنم. دیگه ما بر شما اطمینان میدم انشاءالله سبب میرسم آنچه در توان ما در صلاحیت‌های ما در اینجا او را همینجا اجرا میکنم انشاءالله و اگر چیز در صلاحیت ما بیرون است او را به دفتر مرکزی ارجاع میسازم. بعد از انشاءالله هر پیامی را که از اونجا دریافت کردم حتما با نماینده‌های شما شریک میسازم. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویان وایي چې په هیڅ صورت به د ولایت کې ټاکنو کمیسیون ته اجازه ورنکړي چې تورې رایې د سپینو په نوم پرې وشمېري. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان. یک ثبات که دشمن برازده